ها دا یو ورور سوال کړی دی، وی ما دا منښته کړې وه، څه کار دپاره مې څه منښته کړې وه، خو اوس زه خطا کېږم چې ما دا منښته څنګه کړې وه. وی کال مخکې قصه وه، ما ته یوه مسله ډېره ګرانه را پېښه شوې وه او ما وی که الله دا مشکل ما ته حل کړي نو زه به دومره منځونه کو. اوس زه خطا کېږم په دې کې چې ما منځونه ویلي وو که ما رکعتونه ویلي وو، یعنې زه به دومره منځونه کوم که دومره رکعتونه به کوم. رکعتونه چې شي خو واضح ده چې یو رکعت حسابي، منځونه کم سے کم څو رکعته؟ 2 رکعت. زه به داسې کوم، نو اوس زه دې کې خطا کېږم، دې به څه حل؟ الجواب، اول دا مسله یاده کړئ چې رسول صلی الله علیه وسلم د منښتو نه په ډېرو حدیثونو کې منع کړی دی. ځکه بعضو علماو تر دې چې دې ته حرام ویلي دي، اکثر علماو ته مکروه وایي او بعضو ته حرام ویلي دي. عبدالله ابن عمر روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې، یا د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی منښتې او دا ویلي دي چې انما یستخرج به من البخیل. دې کې نوره فایده نشته، خو دغه ده چې د بخیل نه بې مال لوځي، که عیب بیان شوی دی هغه ده چې دا بخیل ګوره د اول سر نه د الله دا بندګي اسې نه کوي، بخیل دی که نه، نو شرط یې تړلی د الله سره، یره که الله ښه کړم نو زه به دا 1000 روپۍ ولګوم، لکه بخیله چې د الله دپاره یې لګوي، نو دا پکې څه کیسې ته تړلي دي چې زه ښه شوم او داسې وشو او دغه وشو. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې بس د بخیل نه پې دغه پیسې راوځي، داسې هم بخیل داسې خو یې نه کوي. نور مؤمن چې دی هغه د الله بندګي هر وخت کې بغیر د دې نه چې هغه منښتې وکړي. دویمه وجه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته منع کړې ده، هغه دا دی چې دا ناظر څوک چې دا منښته کوي که نه، دی په ځان باندې مسله سختۍ. ګور رب العالمین چې یو کار په موږ نه دی لازم کړی او الله موږ دومره پیژني چې دومره موږ خپل ځانونه نه پیژنو. اوس هغه به موږ نه دي لازم کړي، ما هغه ته پته دی انسانان کمزوري دي نشي کولی او دی رالګي وایي زه به یې وکړم او بیا ګرځي را ګرځي یو تپوس کې بل ځای کې تپوس کې بل ځای کې، نو کیدی شي دې دا منښته سر ته ونه رسوي، ځان په ګناه کې واقع کړي، په مشقت کې خو ځان واقع کړی دی خو کیدی شي ځان په ګناه کې هم واقع کړي. تپوسونه کوي که زموږ خواته خو راځي ګرمه کې ویلي وي لکه کور کې چې لکه مسخی ولاړ دی دا به حلال، بیا وروستو کې سړی ویزه حلاله کړي، څه به کي ګرمه کې وایي زه به چې دی هره هفته د الله دپاره به زه 2 روجې 3 روجې نیسم، بیا تپوسونه کوي چې اوس څه ګرمه کې دی اکثر د زنانه وایي 1000 رکعته لمونځ به د الله دپاره کو، بیا سوال کوي چې دا 1000 رکعته که موږ راکم نو دې به څه مسله؟ د شریعت په هره مسله کې حکمتونه دي. دا رسول صلی الله علیه وسلم چې منع کړې ده که نه هسې نه ده کړې، په دې کې حکمت دي. او ګوره چې د الله بندګي کوې که نه، لکه اوس ګوره الله په تا احسان وکړي، یو نعمت یې درکړو، موږ داسې وایو چې یو سړی دی زامن یې نه و الله وله زوی ورکړو، بغیر د منښتې نه ته راولږه څه د خیر کار وکړه، دا به ته به طور د شکر د الله وکړي. نفلي لمونځ وکړه چې څومره کې روجې نفلي نیسه، عمره کې حج کې غریب له مال ورکې، د کوی مرسته کې د خلکو کوی وله وباسي، لاره کوڅه جوړې جومات جوړې، بغیر د منښتې نه وکړه.
لکه د بخیلانو کار مه کوه او موږ به د الله بندګي کوو په داسې شرطونو باندې چې یا که الله داسې وکړو داسې به کوم مطلب دا شو که داسې نه کړي نو داسې نه کوم دې څه مطلب شو ښه خو یاده کوي بله مسله دویمه اوس سره د دې چې رسول وسلم منع کړې ده چې منښته مه کوئ خو بیا دا مسله هم بیانه کړې ده که چا منښته کړي او هغه د الله عبادت وي نو هغه به لازم پوره کړي من نظر ان یطیع الله فلیطعه صحیح بخاري کې روایت بیا به لازم سرته راسي او که دې منښته کې نافرماني بیا به سرته نه راسي اوس راځو درېیمو مسلې له چې هغه د ورور سوال یو سړی دی زه به تاسو ته عامه مسله ذکر کړم ډېرې خبرې وکړي تاسو حل کوي یو سړی چې کله منښت یې وکړه او بیا په دې مقدار کې او په اندازه کې شکي دی چې دا ما څه ویلي ما 1000 روپۍ ویلې وي که ما 2000 ویلي ما څه وي چې زه به 100 رکاته کوم که 100 لمونځونه به کوم ما ته پته نه لګي نو دی به کوشش وکړي او غالب ګمان چې څه دی په هغې به عمل وکړي غالب ګمان چې څه دی په هغې به عمل وکړي د سعودي عرب د کمیټۍ چې کومه لجنه د فتاوی اللجنه د هغوی فتاوی لیکلي د فتاوی اللجنه دایمه هغې کې یو سوال داسې شوی دی یو زنانه تپوس کړی دی چې ما منښته کړې وه که چېرته الله زما دا بچی روغ کو نو زه به خاص اندازه کې یو مبلغ یې ویلی چې زه به دومره پیسې د الله دپاره ورکوم سوال داسې کله چې الله رب العزت هغه ماشوم روغ کو نو دا راولګېده دا پیسې راواغستې چې دا ورکړم خو بیا د هغې نه یېري چې ما هغه پیسې څو یادې کړې مسله دا ده هدې نه یېرو چې ما څو پیسې اوبه ورکړه نشته دا بوتل ورکړه نو د هغه نه بیا دا یېرو د هغه زنانې نه یېرو دا خبره چې ما څو مبلغ ذکر کړی نو اوس زه څه وکړم نو هغوی له جواب دقه شان ورکړی وی ته به داسې کار وکړې چې ته به غالب ګمان باندې عمل وکړي چېرې غالب داسې چې ما داسې ویلي اوس که څه وخت بعد تا ته رایاد شو کله داسې کېږي لکه کوشش وکړي چې ما څه ویلو ما 2000 ویلي صحیح شو دې 2000 ورکړه څه وخت بعد دې ته اوس صحیح خبره رایاده شوه چې ما دومره ویلي نو بیا به څه کې نو بیا به داسې کې ګوره که چېرته دې پیسې لږې ورکړي او منښت یې ډېره کړې وه لکه دې 2000 ورکړي دې ته رایاد شي چې ما خو 3000 ویلې نو هغه زیاتي ورپسې ورکړي او که چېرته دې ته رایاد شو چې ما خو ورکړي 3000 دي او ما خو ویلي 2000 وي نو هغه 1000 روپۍ عامه صدقه شوه نو دې ورور ته موږ دا وایو که ته شکي نو په غالب ګمان باندې عمل وکړه اوس دی وایي کله داسې هم کېږي چې زما یو طرف ته هم څه ګمان مې نه غالبه کېږي یعنې یو طرف هم نه زما ذهن ته نه راځي چې ما رکعتونه ویلي دي که ما لمونځونه ویلي نو بیا په داسې حال کې څه کې هغه ټولو نه چې کم دی په هغې به عمل کوي لکه د روپو دا پرې ته ووایم چې د روپو د مثال باندې خلک ښه پوهېږي چې ما ته پته نشته چې ما څو روپۍ ویلې وي موږ ورته ته غالب ګمان دې څه دی سوچ وکړو یاره بلکل مې ذهن ته څه نه راځي ګمان چې یو طرف باندې غالب کېږي هم نه کېږي ما سره څه نشته نو بیا موږ ورته دا وایو چې ته چې څه کې شکي په هغې کې هغه کم غوره کړه ولې دا کم چې دی دا یقیني دی او د زیاتي شکی دی اوس رکعتونه کم دي که منځونه کم دي
رکعتونه کم دي نو دی به څه کوي دی به هغه منښت رکعتونو په هغه تعداد به دی د رکعتونو حساب کړي اوس پې ورسېدی